الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د ټول ملګري به روغ او جوړ وي. نن به انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر اوم شروع کو، یعنی اوم نمبر درس به شروع کو. په دغه درس کې به مو تاسو انشاءالله د اسم فعل او حرف یعنی د کلمې اقسام ثلاثه چې مو تاسو ویلي دي د دغو وجه تسمیه به زده کړو چې اسم ته اسم ویلی یایي، فعل ته فعل ویلی یایي او حرف ته حرف ویلی یایي. دغه نه مخکې درس کې مو تاسې د اسم او د فعل علامات ووې او نن به انشاءالله په دغه درس په آخره کې د اسم او د فعل په علاماتو کې به اجرا هم کوو. اول به انشاءالله راشو د اسم وجه تسمیه ته چې اسم ته اسم ویلی یایي. نو عبارت به شروع کو. ويسمى اسما لسموه على قسميه لا لكونه وسما على المعنى، ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة، ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. ترجمه ته به راشو. ويسمى اسما او اسم ته اسم نوم کېښودل شوی دی لسموه على قسميه ځکه چې دا اوچت دی، د اسم برتري لري په خپلو دواړو قسمینو باندې، یعنی په قسمینو باندې، یعنی فعل او په حرف باندې. لا لکونه وسما او اسم ته اسم ده وسمن لوجې نوم نه ده کېښودل شوی. وسمن معنا یعنی علامه، علی المعنی چې دا په خپلې معنی باندې علامه وي. ويسمى فعلا او نوم مو ورکړی دی فعل ته، فعل باسم اصله هغه خپل اصل نوم سره چې هغه څوک دی وهو المصدر، هغه مصدر دی. لأن المصدر هو فعل الفاعل ځکه دا مصدر چې دی دا د هغه فاعل فعل دی حقیقتا په حقیقت کې. ويسمى حرفا او نوم کېښودل شوی دی حرف ته حرف لوقوعه في الكلام حرفا چې دا واقع شوی وي په کلام کې یو طرف ته، ای طرفا ای طرف ته. اذ ليس مقصودا بالذات چې دا مقصود نه وي بالذات مثل المسند والمسند الیه لکه په شانته د مسند او مسند الیه سره. نو نن سبق اسانه ده انشاءالله. د اسم په نوم کې به لږ داسې وړوکي غونته اختلاف ته اشاره وکړو چې بصریان او هغه کوفیان دي. بصریان یایي چې اسم په اصل کې سمون و، سمون بکسر سین و سکون میم. معنا ده اوچتېدل، بلندي، اوچتوالی. دوی دلیل څه یایي چې اسم په اصل کې سمون و چې د دغه جمع او تصغیر چې دی سمیون راځي. صحیح ده. اصل کې چې دا سمیون چې دی دا په اصل کې سمیون و او دا قاعده ده چې جمع تکسیر او تصغیر دا کلمه اصل ته واپس کوي. نو چې کله دی اسم اسم تصغیر سمیون راسي نو دغه نه معلومیږي چې دا په اصل کې سمون و. خو بیا دا چې سمیون نه سمون څنګه جوړ شه، نو دغه په آخره کې چې دی واو راغلی، ټیک شه، واو مو حذف کا، هغه په عوض کې مو چې راوړه حمزه راوړله، نو شی پاتې شه اسمون پاتې شه. سمیون تصغیر و او اسم څنګه راتله سمون راتله، واو مو ترېنه حذف کا، هغه په شروع کې عوض کې مو حمزه راوړه نو اسمون شه. دا دوی دلیل شه او دا دوی مذهب شه.
ښه او ښه دا سین خو متحرک وه دا مو یې شی کا ساکن کا تخفیفا یعنی اسمون وه نو اسمون شه او کوفیان څه یې چې نه دا په اصل کې وسمون وه بکسر الوا او وسمون معنی علامت ده نو د وشاحن قانون به تاسو ارشاد الصرف کې یلی وي چې وشاحن نه شی جوړ شه اشاحن نو وسمون نه شی جوړ شه اسمون جوړ شه نو مصنف ما تاسو ته مخکې هم ویلي و چې دا د بصریانو په مذهب دی نو د خپل کتاب کې د خپل د بصریانو مذهب ته اشاره کړې د کوفیانو مذهب ته اشاره نه دی کړې او عبارت نه پته لګیږي ویسمى اسما لسموه على قسمیه چې دا په خپلو قسمیانو باندې اوچت وي نو بلندي معنا خو د بصریانو دی که نه څه مطلب چې دا په خپلو هغه باندې اوچت وي قسمیانو باندې مطلب دا چې فعل مسند واقع کیدی شي مسند الیه نشي واقع کیدی او حرف نه مسند واقع کیدی شي او نه مسند الیه او اسم چې دی هم مسند واقع کیدی شي او هم مسند الیه نو د کې دا دواړه صفات دي دغې وجې نه دا په خپلو قسمیانو باندې اعلی او برتر دی ښه اوس به راشو د فعل وجه تسمیې ته فعل ته فعل ځکه یایي چې دا فعل چې و د اصل کې دا د مصدر نوم و ټیک شه او تاسو ته معلومه ده چې په د نحویانو په نیز اصل شی دی مصدر نو هماغه اصل نوم یې چا ته ویر کا فرع ته ویر کا نو دا د چا د قبیلې نه شه تسمیة الفرع باسم الاصل فرع ته مو نوم ویر کا د اصل نوم چې هغه اصل مصدر د مصدر نوم فعل و او فرع ته هم همدا فعل نوم ویر کا ټیک شه دلته یوه بله معنا هم تاسې ورکې جوړولی شوئ ښه همدغه مصدري معنا صحیح شه فعل کې خو څو درې خبرې وي که نه یوه خبره پکې وي نسبت الی الفاعل یوه مصدري معنا او بله زمانه د مصدري معنا دا د فعل شی شوه جز شو نو دا جز معنا مو چا ته ویر کړه کل ته ویر کړه نو تسمیة الکل باسم الجزء اوس به راشو وجه تسمیې د حرف ته حرف ویلی یایي حرف ته حرف ځکه یایي چې حرف په معنا د طرف سره رسي نو دا هم په کلام کې یو طرف ته واقع وي نو ځکه دغه ته حرف ویلی شي نو دلته اوس اعتراض کیږي چې زه به تا ته مثالونه در کم چې حرف په کلام د طرف کې نه وي بلکې په کلام درمیان کې به راغلی وي لکه ضربت بالخشبه ضربت فعل فاعل با حرف جر او خشبه ورته مجرور نو اکثر با حرف جر په منځ کې راغلی همدا رقم ته بل مثال اريد ان تضربه ان حرف جر ده پکې ناصبه حرف ده او د کلام درمیان کې راغلی نو مو جواب کوو چې دلته زما د طرف نه هغه طرف نه ده مراد چې کوم تا ذهن ته راغله بلکې دلته زما د طرف نه دا مراد ده چې دا به مقصود نه وي اگر چې درمیان کې به راغلی وي خو مقصود به دومره نه وي چې کوم شی مقصود نه وي هغه خلکو یو طرف ته چولی وي دا اگر چې درمیان کې راغلی دی یعنې مقصود نه دی داسې کار دی لکه یو طرف کې چې پروت وي اصل مقصود خو پکې مسند او مسند الیه وي ښه نن دپاره همدا درس بس ده انشاءالله اوس به راشو لږ به د اسم او د فعل په علاماتو کې څه وکړو اجرا وکړو اجرا طریقه زه تاسو ته انشاءالله ښیم دومره سخته نه ده خو تاسې به دومره کوو چې زه کومه اجرا وکم تاسې کوشش وکوئ هغه نه نوي مثالات جوړ کوئ زه به تاسو ته طریقه وښیم اسانه ده اول به د اسم علاماتو کې اجرا شروع کو قرآن شریف کې ارسی لا اقسم بهذا البلد اوس تا ته څوک ووایي چې دغه کې اسم کوم یو ده نو ته به ورته یایې چې البلد نو بیا به تا باندې سوال کیږي چې دا ویلې اسم ده تاسو دلیل څه ده ته به ورته وایې دخول اللام التعریف چې دا باندې څوک داخل شوی
لام تعریف په داخل شوی الف لام په راغلی کنه او متصلی او چې الف لام دا د چا علامه ده دا د اسم علامه ده بل مثال به دیر کم وما ادراک ما العقبه دغه اسم څوک ده العقبه ویل اسم ده دخول لام التعریف بل مثال به دیر کم وتحبون المال حبا جما دغه اسم څوک ده المال لام تعریف په داخل شوی واللیل اذا یغشا دغه اسم څوک ده واللیل ویلې لام تعریف په داخل شوی یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك دغه اسم څوک ده لفظ الله ویلې چې فاعل واقع شوی ده متصلی وکنه د اسم علامات نه د علامه ده چې دا به فاعل واقع کیږي ما اتاکم الرسول فخذوه تاسو ته چې رسول صلی الله علیه وسلم دیر کې هغه ونیسوی ویلې الرسول فاعل ده ویلې چې فاعل واقع شوی او بل علامه هم پکې ده الف لام په داخل شوی لا يخافون الاخره دغه اسم څوک ده الاخره ویلې چې مفعول به واقع شوی الله نور السماوات والارض دغه اسم څوک ده الله ویلې چې مبتدا واقع شوی الرحمن علم القرآن رحمان اسم ده ویلې چې مبتدا واقع شوی ده او بل علامه الف لام هم په داخل شوی وانه لحق اليقين دغه اسم څوک ده دغه لحق ویلې چې مضاف شوی ده چاته مضاف شوی الیقین ته مضاف شوی ده او متصلی اضافت د چا علامه ده دا د اسم علامه ده فسبح باسم ربك العظیم باسم پکې اسم ده ویلې چې مضاف شوی ده ان عذاب ربك دغه اسم څوک ده عذاب ویلې چې مضاف شوی ده ولربك فاصبر دلته لرب دا پکې اسم ده ویلې چې حرف جر په داخل شوی ده لام جاره او بل هم تاسو کوای شو پکې چې همدا یو علامت بس ده للبشر کې اسم څوک دی همدا للبشر خپله ده ځکه علامت شی ده پکې همدا حرف جر په داخل شوی بل الانسان على نفسه بصیره نفسه پکې اسم ده ویل چې حرف جر اعلی په داخل شوی وقیل من راق راقن پکې اسم ده ویل چې تنوین ده منون ده او متصلی و چې دا تنوین دا علامه ده چا ده اسم ده وجنات الفافا ځکه جنات پکې منون ده کلا انها تذکره پکې اسم ده ویلې چې تنوین پر راغلی ده ومن دونهما جنتان اسم ده ویلې چې تثنیه راغلی ده مدهامتان دا ویلې چې دا اسم ده ځکه تثنیه راغلی ده فیها عینان اسم ده ویلې چې تثنیه راغلی ده انه کان من المفسدین اسم ده ځکه چې جمع راغلی ده او جمع تاصیلی و چې جمع ده علامت ده اسم ده ونجعلهم الوارثین اسم ده ځکه چې دا مجموع ده جمع ده وهم له ناسحون اسم ده ځکه چې دا جمع راغلی ده وانبتنا فيها من كل زوج بهيج زوج اسم ده ویلی چې موصوف ده متصلی و موصوف واقع کېدل دا چا علامه ده د اسم زوج موصوف بهیج و صفت وعندنا کتاب حفیظ کتاب موصوف اسم ده ځکه چې موصوف واقع شوی یا عمیر ما فعل النغیر عمیر اسم ده حدیث شریف ده
ویلې چې مصغر واقع شوی. یا بنیه ارکب معنا، بنیه اسم د ویلې چې مصغر واقع شوی ده. کیف انت یا بنیه دا هم اسم ده د خوږ پیغمبر علیه السلام خواږه الفاظ دي. بنیه اسم ده ځکه چې مصغر واقع شوی. یا ایها الرسول، الرسول اسم ده ځکه چې منادا ده، حرف ندا په داخل شوی. یا ایها المدثر، یا زکریا، مدثر اسم ده حرف ندا په داخل شوی. زکریا اسم ده حرف ندا په داخل شوی. یا یحیی خذ الکتابه، یا یحیی اسم ده چې یا حرف ندا په داخل شوی. اوس به د فعل علاماتو ته راشو. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون فعل ده ویلې چې محکوم به ده، په ده باندې حکم لګیږي، د په ذریعه سره حکم لګیږي. ان انتم الا تکذبون، تکذبون فعل ده ویلې چې محکوم به واقع شوی. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، صدقه فعل ده ځکه چې محکوم به واقع شوی. قد افلح من تزکا، افلح فعل ده ځکه چې قد حرف تقلیل په داخل شوی. قد افلح من زکاها، افلح بیا فعل قد په داخل شوی. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، یهدین فعل ځکه سین په داخل شوی، متصل شي سین د فعل علامه ده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ستجدنی فعل ځکه سین په داخل شوی. فسوف تعلمون، تعلمون فعل ځکه چې فسوف په داخل شوی. وابصرهم فسوف یبصرون، یبصرون فعل ځکه سوف په داخل شوی. وان لم تؤمنوا، نو تؤمنوا فعل ځکه لم جازمه په داخل شوی. کأن لم يسمعها، يسمعها فعل ځکه لم جازمه په داخل شوی. ان فتحنا لك فتحا مبینا، فتحنا دا فعل له ویلې چې التصریف الى المضارع والامر، دا مضارع ته او امر ته څه شوی ده؟ اوړېدلی ده، مضارع ته اوړېدلی. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، اهلكنا دا فعل له، دا ماضی نه مضارع ته اوښتی ده. قل اعوذ برب الفلق، اعوذ تو وایه چې زه پناه غواړم په رب سره چې رب د فلق ده. اعوذ قل دا ورکې شی ده فعل ده ځکه چې د امر واقع شوی ده، متصل چې امر واقع کېدل دا د فعل علامه ده. ولكن قولوا اسلمنا، قولوا فعل ده ځکه چې امر واقع شوی ده. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فعل ده ځکه چې نهي واقع شوی ده. ولا تجسسوا، تاسو جاسوسي مه کوئ، دا فعل ده ځکه چې نهي واقع شوی ده. ولا تنابزوا، تنابزوا فعل ده ځکه چې نهي واقع شوی ده. يقول اهلكت مالا لبدا، اهلكت فعل ده ځکه چې ضمیر متصل، ضمیر مرفوع متصل پکې راغلی، ضمیر بارز. امو تاسو نحوه کې ویلي ضربتو کې لکه تا ضمیر بارزه راغلی ده. انا انزلنا، انزلنا فعل ځکه دغه کې هم ضمیر مرفوع متصل راغلی ده. ارأیت، ارأیت فعل ځکه دغه کې هم تا ضمیر مرفوع متصل ده. ولا تکونن من المشرکین، تکونن فعل ځکه دغه کې نون ثقیله راغلی، نون ثقیله دا د فعل علامه ده. نو نن دپاره همدا درس بس ده. انشاءالله ما تاسو ته چې دا کوم مثالات ذکر کړل دا تاسو به انشاءالله پوه شوي وئ. هر یو طالب العلم کوشش وکوئ چې 10 علامات د اسم مثالات 10 مثال ذکر کوئ، که قرآن نه وي، که احادیثونه وي، که د فقه کتابونه وي، که نور عربي کتبونه وي، چې هغې کې 10 علامات دا موجود وي.
او لس مثالات د فعل ذکر کوئ که د قرآن نه وي که حدیثو نه وي که هر ځای نه وي چې دا لس علامات پکې تاسو تطبیق کړي وي. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.